السلام علیکم ستړي مشئ د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې ټول به ښه یاستئ. دا د میهنې من یا زما هیواد خپرونه پیل شوه. کوربه مو زه سجاد شینواری. درنو لیدونکو، نن خپرونه مو یوې خاصې ورځې ته ځانګړې کړې ده او هغه ورځ ده د اسد یا زمري 40مه، کومه ورځ چې افغانستان اسلامي امارت پکې بیا ځل واک ته رسېدلی او اشغال ختم شوی دی. په نن خپرونه کې راغلی یو دور بابا ولسوالۍ ته او د دور بابا ولسوالۍ کې ګورو چې دغه ورځ څنګه لمانځل کېږي. د مشرانو خبرې به هم اورو، د قومي مخورو خبرې به اورو او کوښښ به وکړو چې د مجاهدینو غږ هم راواخلو چې دوی لپاره دغه ورځ څومره ځانګړې ده. هیله ده خپرونه را سره تر پایه وګورئ او له خپرونې خوند واخلئ. اوس ورځو او د دور بابا ولسوالۍ یو څو جالب انځورونه ګورو، بیا راګرځو د خپرونې په لور. له موږ سره اوسئ. ولسا مبارک مودا اسد څلرویشتمه، منظوبه د نیکمرغه ورځ خوښیو کې همدمه، منظوبه د نیکمرغه ورځ خوښیو کې همدمه. ولسا مبارک مودا اسد څلرویشتمه، منظوبه د نیکمرغه ورځ خوښیو کې همدمه، منظوبه د نیکمرغه ورځ خوښیو کې همدمه. بیا هم ستړي مشي او هرکلی درنو لیدونکو، جالب انځورونه مو راسره وکتل. اوس ورځو د مرکو په لور باندې. پخوا کې مې مشر بابا ولاړ دی، کلونه پرې تیر شوي، ډېر نظامونه یې پر مخ کې تیر شوي دي. له ده سره به خبرې وکړو. دا چې 40 د اسد د افغانستان د ازادۍ ورځ ده، په پیل کې مې هم یادونه وکړه. نو له بابا سره به وغږېږو. بابا ستړی مشي، زموږ لیدونکو ته نوم واخله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سید امیر جان سنگر، دا راته ووایه چې دغه ورځ د 40 د اسد د مجاهدینو لپاره او د افغان ولس لپاره څومره خاص ده، څومره ارزښت لري؟ دا ورځ چې دا یو ډیر ارزښتناک ورځ ده او دا ډیر یو د خوشحالۍ او د ویاړ ورځ ده. هیڅ چې د دې قیمت هیڅ پوره کولی نشي. دا زموږ دپاره یو ډیر د فخر او د افتخار ورځ ده. عمر دی ډیر دی او خدای دې اوږد عمر درکړي. ډېرې باچایانې دې په مخ کې تېرې شوي دي. اسلامي امارت لومړی ځل واکمني او دوهم ځل واک ته رسېدنه، تشدد و ظلمونه و، دغه ظلمونه پای ته ورسېده. دغه امن فضا ته څومره خوښ یاستئ د ولسونو په نمایندګۍ کې ووایئ؟ الحمدلله دغه څومره نظامونه چې تیر شوي دي، هغې نه که تېر وخت کې امارت او که دا اوس فعلا دپاره دی، بیخي ورسره انشاءالله چې خوښ او خوشحاله وي ورسره او د دې ښه سلوک دی د امارت د دې قومونو سره، د دې ولسونو سره په ښه اخلاص سره او په ښه صداقت سره ترسره کېږي ورسره. په خپله باندې بابا جانه دغه ورځ لمانځئ، څه ډول یې لمانځئ؟ ولې نه، دا خو موږ بس ټول ولسونه قومونه راجګېږو د دغه لمانځه هغه کوو، بس یادونه کوو چې ټول د مجاهدینو د شهیدانو د هغو لمانځنه هم پکې کېږي او د دې هم کېږي پکې، چې موږ په دې باندې شکر وکړو چې الحمدلله چې د اسلامي نظام خدای الله قایم کړلو او په دې باندې موږ فخر او افتخار کوو. په تیر کې هم دغه ورځ تېره شوې ده، 4 کاله د اسلامي امارت پوره شو. تیرو کلونو کې مو دغه ورځ ولمانځله؟ او تیرو کلونو کې مو دغه ورځ لمانځل شوې ده. او اوس دې څه تصمیم دی؟ اوس به مې انشاءالله چې بس دې ته اماده یو چې بس دا ورځ به لمانځو انشاءالله تر اخري سالګۍ پورې به چې موږ. او بله خبره دا چې د اسلامي امارت واک ته رسېدنه د مجاهدینو بار بار ویناوې دي چې موږ د ولس په همکارۍ رسېدلي یو. په خپله باندې ستاسې ساحه کې مجاهدین وو، سختې تنګې به پرې راتللې، د دغې ورځې لپاره قرباني ورکوله. کولی شي یو څه د دوی په اړه ووایي؟ دا خو د همدغه مجاهدینو قربانۍ وې، د همدوی برکت او د ولسونو چې همکاري هم وه، ځکه که د ولسونو همکاري نه وی د مجاهدینو سره تر خوا کې، نو دا هېڅ امکانات نه وو سره، ځکه دا د همدغه ولسونو برکت و. د همدغه مجاهدین د همدې ولس بچیان وو، بل څوک نه وو ورسره. د همدې ولسونو نه پاڅېدلي او به دغه قرباني ورکړي او په همدې باندې هغه شوي دي سره مرغې الله ور په برخه کړي. اسلامي امارت واک ته رسېدلی، په ټول هېواد کې سره امن دی، جنګ نشته. نو څومره کار شوی دی په دغه ولسونو ته د ولسي وګړي په توګه ووایي، ستاسې ضرورتونو ته، رغنیزو چارو ته څومره رسیدګي شوې ده؟ دا خو چې څومره د امارت توان د رسېدو په حساب باندې د امیرونو دا هغه شوي دي، ورباندې هغې هېڅ کمی پکې نه دی. اصل په اصلو کې هغه انشاءالله چې هغه خپلې هلې ځلې کړي دي اسلامي امارت.
کور ودان کاکا جانه چې وخت راکړه که پیغام لري یو څه وایي د دې ورځې په پار باندې مهرباني مایک او کیمره د خدمت کې دي. موږ به انشاءالله چې دغه ورځ راتلونکې ورځ چې ده دا به لمانځو او د موږ ولسونه او قومونه او څومره مجاهدین چې دي دغه ورځ به لمانځي دا د موږ دپاره افتخار او ویاړ ورځ ده. 40 دیارصد کور ودانه جسم محترم چې وخت راکړه را سره وغږېدې تا ته باقي ښه ورځ او ښې چارې. مننه تاسو نه مننه الله دې اجر درته کړي. تاسو ته خوشحاله او سلامت. احساس د نوي ژوند کوو او زړونه په سکون دي. احساس د نوي ژوند کوو او زړونه په سکون دي. وږمې د خندا راغلې سترګې خلاصې شوې له نما. مانځو به دا نیکمرغه ورځ خوښیو کې همدمه. ولسه مبارک مو دا اسد 24مه. مانځو به دا نیکمرغه ورځ خوښیو کې همدمه. مانځو به دا نیکمرغه ورځ خوښیو کې همدمه. بیا هم هر کله یو ستړي مشي درنو لیدونکو دا چې لومړی مرکه مو را سره واورېده له مشر سره غږېدلي وو د هغه خبرې مو واورېدې. خوا کې مې د دور بابا ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی دی له ده سره به خبرې وکړو او دغه ورځې په اړوند به تاثرات واورو د اسلامي امارت نه به د دوی خوشحالي واورو. سلامونه ستړی مشي زموږ لیدونکو ته لنډ ځان ور وپېژنه. نوم به محمد امین دی او یم د دور بابا ولسوالۍ اوسېدونکی او موږ د اسلامي امارت نه ډېر خوشحاله یو او بالکل امن او خیر سري دي پکې د 4 کالو کې کوم ډزم وانه ورېد او د موږ سره ډېره همکاري او د ولس سره او ولس هم د دولت سره ډېره همکاري کړې ده او د ولس په لحاظ باندې دغه اسلامي امارت هم الله پاک واورېد دلته راوست او راغی او موږ ته ډېر خوشحاله یو. محمد امین کاکا به راته ووایي چې دور بابا کې امنیت څنګه دی د اسلامي امارت په واکمنېدو سره؟ انشاءالله رحمان چې بالکل واورېده داسې امن دی پکې چې بالکل واورېده هېڅ پکې واورېده هېڅ خطر زموږ دپاره نشته دی او نه واورېده انشاءالله دې کې به پیدا وشي او د ولسوالۍ هغه چې څومره دي هم د امنیت هم واري قمنداني هم ولسوالي هم ټول واورېده ښه اجرات کوي او ښه د نر غوندې ملاتړ کوي او موږ ته ډېر خوشحاله. اسلامي امارت د اسد یا زمري په 40مه واک ته رسېدلی اشغال ختم شوی ناټو ماته شوې ده دغه ورځې ته تاسې څومره خوشحاله یې؟ موږ ډېره دې ته ډېر هکله ویو او ډېر ته خوشحاله واورېده او دغه 4 کالو کې حکومت وخت هم درته وویله چې بالکل واورېده کومه دا خبره نه راغلې چې هلته مړی وشو دلته دا وشو یا غلا یا بل شی وشو. انشاءالله واورېده چې ډېر امن دی او موږ ته ډېر خوشحاله خو دغه ولس موږ ډېر زیات غریب دی او مسکین دی واورېده څه نه لري نو غر دی واورېده. باید دا د دې سره اسلامي امارت هم ټول د افغانستان خلکو سره مرسته وکړه او کومکونه وکړه او منډې وکړه واورېده او بس موږ ته ډېر راضي او خوشحاله یو. او راځه دا راته ووایې چې د اسلامي امارت دغه کارونه تاسې ته پوره خوشحاله م یاستی غوښتنې دې هم وکړلې ورنه د دغې ورځې په تړاو باندې لنډ وایې چې 40 د اسد به لمانځې او که نه به یې لمانځې؟ انشاءالله ولې به نه مانځو واورېده او موږ ته خوشحاله یو که نه واورېده موږ یې هر رقم ملاتړ ته تیار یو. څنګه به یې لمانځې چېرته به ځې چېرته به نه ځې چکر به وهې که نه ښار طرف ته که نه همدلته په خپله ولسوالۍ کې دا ورځ دلته به هم کوو انشاءالله واورېده او ښار ته به هم ځو او لرې لرې کابل او دې مندکو ته به هم ځو دا به موږ مانځو واورېده. ډېره زیاته مننه کاکا جانه چې وخت یې راکړه تا ته باقي ښه ورځ او خوشحاله یې ولمانځي. الله موږ به الله مه خرابوه واورېده. اوس راج د سپین سهار دی د یرغل شپې کډا وکړه. اوس راج د سپین سهار دی د یرغل شپې کډا وکړه. اوس ښکلې ازادي د حریت وږمو کې یمه. مانځو به د نیکمرغه ورځ خوښیو کې همدمه. ولسه مبارک مو دا اسد 24مه. مانځو به د نیکمرغه ورځ خوښیو کې همدمه. مانځو به د نیکمرغه ورځ خوښیو کې همدمه. بیا هم هر کله یو ستړي مشي درنو لیدونکو ځانګړې خپرونه را سره ګورئ چې د اسد د 40مو ته مو خاص کړې ده. په دې ورځ باندې اسلامي امارت واک ته رسېدلی دی اشغال ختم شوی تاسې ټول په دې پوهیږئ. دور بابا ولسوالۍ کې یو او دغه ورځ له ښار ورهاخوا په اطرافو کې هم ګوري چې خلک یې څه ډول لمانځي. په خوا کې مې د دور بابا ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی دی دی به د ځان په اړه لومړی درته ووایي. کاکا مهرباني زموږ لیدونکو ته لنډ ځان ور معرفي کړه. السلام علیکم زما نوم فاطمه نور دی د دور بابا ولسوالۍ نه کړه کوم
بدنور کاکا ډېر ښه. راځه دا راته ووایه چې اسلامي امارت واک ته رسېدلی دی، 4 کاله یې پوره شول. څومره ترې خوشحاله یې په دغه 4 کلنه دوره کې؟ د 4 کلنه دوره کې موږ ډېر خوشحاله یو، ډېر امن راغلی او ډېره سوله راغلی پکې. الله تعالی په خپله یې ستاسې لپاره د دې ولسوالۍ لپاره کوم څه کړي دي چې ته ورته ډېر خوشحاله یې؟ زه ورته خوشحاله یم، ډېر کارونه یې کړي. لکه یو 2-3 نومونه واخله. لکه مطلب بجلی برکونه یې جوړ کړي، کوم ځای کې اوبه وې دا اوبې راتېرې کړي، او نور کارونه که سړکونه به هم جوړوي انشاءالله شي. الله تعالی د دې کامیاب کړه. دغه ورځ 24 د اسد تاسې لمانځئ، د اسلامي امارت پکې واک ته رسېدلی دی. څنګه د دغلته خلک لمانځي او که نه؟ لمانځي، ولې نه لمانځي؟ په خپله باندې د کوم تیاری نیولی، سپین بیرغ اخلي او وځي به ښار ته به ځي، شکر به وهي که نه؟ انشاءالله چې ولې به نه ځو ښار ته. په دغه ورځ باندې به ځې، شکر یې به مو وهي ځکه چې امن دی. انشاءالله چې ښه امن دی، بس الله تعالی دې کامیاب کړه او بس ښه کارونه یې مخ کړي. اسلامي امارت دا چې امن هم پکې راغلی دی، خوشحالي هم ده پکې، سوکالي ده پکې. ځانګړې دغه ورځ په 13 کلونو کې هم تېره شوې 3 کلونه هلته دې لمانځلې ده او په څه ډول؟ اوس ډېره غټه خوشحالي راغلی ده، 4 کاله شي ډېر ښه امن راغلی او الله تعالی دې کامیاب کړه. موږ تر ډېر خوشحاله یو. خپله باندې ولس په دغه برخه کې څومره همکار ول دوی سره، تاسې به ورسره وئ د ولس د یو فرد په توګه باندې د ازادۍ کې ستاسې هم ورسره برخه ده. خپلې همکارۍ په اړه راته ووایئ. زموږ سره همکار وو مخکې نه، او اوس هم ورسره همکار یو. کله کله به د شپې راتلل، ورځې به راتلل، ستاسو ځایونو کې به اوسېدل، کورونو ته به راتلل، چای ډوډۍ به مو ورکوله، او دغه د فتح ورځ راغله. په دغه ورځ باندې چې کله فتح راتله تاسې چیرته وئ، خبر شوئ؟ موږ همدلته یو ځای په ځای خپل کورونو کې وو. څنګه خبر شوئ چې اسلامي امارت واک ته رسېدلی؟ کیسه راته وکړه. شپې راغلې خو سبا یې وخته موږ ته پاتې ولګېد، سپین بیرغ یې پورته کړی و، پر ځای کې لګولی و. څومره خوشحاله شوې چې سپین بیرغ دې ولیده او بیا ورځ دې چېرته تېره کړه؟ کور کې پاتې شوې که نه؟ ورځ همدلته په ولسوالۍ کې وو، طالبانو سره ډېر خوشحاله وو. ډېره زیاته مننه چې وخت یې راکړه. ښه وخت. سلام، خوشحاله کړه. السلام علیکم. ماتې کړلې 3 امپراتورۍ یوه پیړۍ کې، ماتې کړلې 3 امپراتورۍ یوه پیړۍ کې، افغان یم مجاهد یم په تاریخ کې نوم لرما، مانځو به د نیکمرغه ورځ خوښیو کې همدما، ولسا مبارک مو د اسد 24مه، مانځو به د نیکمرغه ورځ خوښیو کې همدما، مانځو به د نیکمرغه ورځ خوښیو کې همدما. بیا هم ستړي مشئ درنو لیدونکو، د خپرونې په وروستۍ برخه کې یو. دا چې دغه ورځ د خوشحالۍ ورځ ده، د افغانانو لپاره د ویاړ ورځ ده، د دغه مجاهدینو برکت دی چې نن دغه ورځ لمانځو. پخوا کې مې مجاهدین ولاړ دي، د دوی تاثرات به هم واورو، د دوی خوښۍ شیبې به هم راواخلو چې دغه ورځ دوی څنګه لمانځي. له دوی سره به خبرې وکړو. سلامونه، ستړی مه شئ او زموږ لیدونکو ته لنډ ځان ور وپېژنه. مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې رحمت نبی حنظله ده، د دوربابا ولسوالۍ د امنیې قومندانۍ د کیتې قومندان. حنظله، ستړی مه شئ، بیا هم راځه. مخکې له دې چې اسد 24 باندې وغږېږو، دا راته ووایه چې مبارزه دې څه وخت پیل کړه؟ جهاد اسلامي امارت لیکو سره څه وخت یو ځای شوې؟ مننه. جهاد خو مو 13 کلنۍ کې پیل کړ او مختلفو ځایونو کې مو جهاد کړی ده، بېلابېلو ولسوالیو کې. دا راته ووایه چې دغه ورځې په ارمان وایي چې 24 د اسد به راځي، مبارزه هم کوله. په ژوند کې دغه ورځ ګورئ او وم لیدله، ستاسې ژوندي وئ، ډېر ملګري به شهیدان شوي هم وي، هغوی به د دې په تمه وو چې دغه ورځ وګوري. تاسې ولیدله، څومره خوشحاله وئ چې کله فتح راتله؟ الحمدلله فتح ته خو موږ ډېر زیات خوشحاله وو، ډېر زیاتې قربانۍ مو ورکړې، تکالیف هم تېر کړه، شهیدان مو ورکړه د دغې سترې ورځ یو سترې بریا په خاطر باندې چې موږ دغه ستره ورځ وګورو، او دا په ژوند کې غټ ارمان و. الله تعالی موږ دغه ارمان پوره کړو. کله چې فتح راتله په دې ورځ باندې چیرته وې او څه ډول خبر شوې؟ دغه کیسه راته کولی شئ؟ دغه کیسه خو من مختصره توګه به درته وکړم. هغه کیسه خو ډېره اوږده ده. لنډه یې وکړه. موږ ملګرو سره ولو په مرکز کې، هغه موږ څه ملګري بندیان ول، زندانیان ول، هغوی د موږ د شپې خبر راکړه چې تاسو اماده اوسېږئ، ځکه چې هغوی د خبر ول وخته نه چې فتح راځي، او هلته هغوی د خپله مسلح شوي ول،
داخل په محبس کې نو موږ د خبر راکړي چې تاسو آماده اوسئ ان شاء الله چې بس فتح راځي او سبا ان شاء الله فتح ورځ چیرته وې مرکز کې موږ مرکز خو په دغه کې په ګیاڼو ولسوالۍ کې هغه کې سورډاک څخه موږ ورته ویو دغلته او دغه ورځ مو څنګه تېره کړه په لومړي ځل باندې هغې نه بعد خو 3 لسیزې تېرې شوې البته له هغې راوروسته خو 3 کلونه تېر شول په هماغه ورځ چې کله فتحه راغله څنګه مو تېره کړه دغه ورځ چیرته لاړئ او کوم ځای کې مو لومړی دنده وه مننه هغه خو ډېر د خوشحالۍ ساعت و ځکه چې ډېره ستره ورځ وله په موږ ډېر خوشحالي وه اول لاړو د خپلو شهیدانو مزارونه مو کړل او د هغوی سلام مو وکړ او بعد د هغې نه راغلو بیا ستړیاوې وې وګرځېدلو چکرې مو والې ملګرو خوا ته لاړو ډېر زیات ډېری ملګري موږ نه زندانیانو د هغوی د سلام ته وروللو او د هغوی د استقبال خاطر وروللو کوم داسې ملګری و چې ډېر به در سره په جهاد کې و سنګر کې به در سره یو ځای و خو شهید شوی و په دغه ورځ درته ډېر یاد شو او یو ارمان دی و که چې کاش پلانی هم را سره وی او دغه ورځ یې لیدلی وای مننه ما خو یو ملګری و ډېر نږدې ملګری چې هغه زړه ته رانږدې ملګری حماد په نامه نو یقیني ډېر مې یادېږي اوس مې هم یادېږي او سترګو سترګو ته مې کېږي دا راته ووایه چې دغه ورځ 4 کلونه وروسته بیا راغله او موږ یې بار لمانځو څه ډول به دغه ورځ لمانځئ ځانګړي تدابیر شته او که نه الحمدلله تدابیر خو م ځانګړي نیولي دي امنیتي تدابیر هم صحیح دي او نور تدابیر مو نیولي دي ورته او ډېره ښه ورځ ده خو خوشحاله خاموش ولاړې څنګه یې دې ورځ ته خوشحاله یې ډېر خوشحاله یو ټول افغانان خوشحاله یي انشاءالله ته راته ووایه چې دغه ورځ بیا راغلې ده 4 کلونه تېر شول د اسلامي امارت په دغه لیکو کې ته وظیفه ترسره کوې او قمندان صاحب سره به یو ځای قمندان صاحب موږ د سره یو ځای یو کیته کې یو سره دا راته ووایه چې قمندان صاحب دغې ورځې په اړه باندې کوم څه کړي دي چې درته ویلي لازم بیرغونه شته او که نه موږ خو بیرغونه راوړو او د ټول ساحو کې لګو او نور تدابیر هم ته نیولي دي یعنې ښه به یې لمانځې ښې لمانځو له تاسو دواړو ډېره زیاته مننه کور مو ودان چې وخت مو راکړه را سره وغږېدئ مننه ډېره مننه تاسو د راتګ څخه ډېره مننه تاسو خپل قیمتي وخت دلته موږ سره موږ ته راکړه او موږ نه پوښتنې وکړلې مننه لک اعظم می وړی له دشمن د جنگ میدان دی پک لک اعظم می وړی له دشمن د جنگ میدان دی لویاړنن کژه پګړی له سر نه تاووما مانځو به د نیک مرغه ورځ خوښیو کې همدما لسا مبارک مو د اسد څلرویشتما مانځو به د نیک مرغه ورځ خوښیو کې همدما مانځو به د نیک مرغه ورځ خوښیو کې همدما قدرمنو لیدونکو دا وه د نن ورځې زما هیواد یا میهنیمن خپرونه چې ما سجاد شینواري درته د یوې ځانګړې ورځې په مناسبت چې د اسد 40مه ده او اسلامي امارت واک ته رسېدلی اشغال ختم شوی د همدې په تړاو مو درته چمتو کړې وه له بېلابېلو مشرانو سره مو هم خبرې وکړې قومي مخورو سره وغږېدو دوی څومره دغې ورځې ته خوشحاله وو او څه ډول یې لمانځي په وروستیو کې مو د خوږو مجاهدینو خبرې هم واورېدې ټوکې ټکالې مو ورسره وکړې هیله د خپرونه مو راسره لیدلې وي تر بلې خپرونې ما سجاد شینواري ته اجازه راکړئ ښه وختونه د الله په امان